سلام وخت مو په خیر. له کابل وخت څخه د دې ونې مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه حنیفه علي خیل یم. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوي ندام محمد ندیم نن د خصوصي تحصیلي بنسټونو د اتحادیې له مسؤلینو سره وکتل. ښاغلي ندیم د هیواد د ځوان نسل د ښوونې او روزنې په برخه کې د خصوصي او تحصیلي بنسټونو هڅې او خدمتونه وستایل او ویل چې د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د خصوصي تحصیلي بنسټونو د ښې ودې او پیاوړتیا لپاره زمینه برابره کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له عمومي رئیس قاري عزیز رحمان سره وکتل. د یادې ادارې رئیس د خپلو لاسته راوړنو او د راتلونکو پلانونو په اړه چې د غوره چاپیریال او اقلیم په موخه چمتو شوي وو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره معلومات شریک کړل. د هرات سیمه ییز مسؤلین د دغه ولایت پاشدان بند د پاتې چارو د بیا پیل او بشپړولو لپاره د هڅو خبر ورکوي. د دغه ولایت مرستیال والي مولوي عبدالقیوم روحاني له باختر اژدان سره په خبرو کې وویل چې د پاشدان بند د اسنادو کارونه بشپړ شوي چې ژر به یې عملي چارې پیل شي. ورته مهال د دغه ولایت د هریرود مرغاب سیندیزې حوزې رئیس سردار والي مزمل د دغه بند د جوړولو او کرنیزو ځمکو پر خړوبولو او د اوبو د سطحې د لوړولو برخه کې مهم ګام وباله. دا و د دې ونې مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه. ښاد او بریالي اوسئ.